په کابل کې د اسلامي امارت چارواکو د جدید شپږمې نیټې په مناسبت چې پر افغانستان د شوروي یرغل له کلیزې سره برابره ده مراسم ترسره کړل. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د جدید شپږمې نیټې په مناسبت غونډه کې ویلي چې د افغانستان اشغال د اشغالګرو لپاره یوه لویه تېروتنه وه چې دا کار یې د خپلو غلامانو د دوکې په پایله کې وکړ. ښاغلي متقي دا هم وویل چې په افغانستان کې د یرغلګرو ماتې په نړیواله کچه د دوی د ماتې لامل شوې ده. د بهرنیو چارو وزیر د خپلې وینا په یوه بله برخه کې وویل افغانستان له یوې خوا د امپراتوریو هدیره ده او له بلې خوا د یرغلګرو په ماتولو سره یې سیمې او نړۍ ته ښه درس ورکړی دی. څو شیان وروڼو د پام وړ دي. یو دا چې هر وخت اشغالګرو په افغانستان باندې د اشغال هڅه کړې ده نو یوه لویه اشتباه یې کړې ده او اشتباه یې داسې کړې ده چې دوی ته هغه خپلو لاسپوڅو هغه وضعیت ښه تشریح کړی، ځان یې په ملت کې محبوب او مقبول ورته معرفي کړی، خو حقیقت داسې نه و. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شیخ حمدالله نعماني په مراسمو کې وویل چې د پخواني شوروي پوځ د تاریخ له مطالعې او د افغان مذهب د ژوروالي له پوهېدو پرته پر افغانستان یرغل وکړ او بالاخره یې سخته ماتې وخوړه. همدغه د دغو خلکو د ناکامۍ علتونه وو چې دوی غوښتل چې یو ټولنه پایپاک ختمه کړي، هم یې له ارزښتونو ختمه کړي او هم مثلا که څوک مزاحم پاتې کېږي هغه د مخې نه لرې کړي. خو د خدای په فضل چون دغه ولس دا داسې یو ولس نه ولو چې هغوی یو شی تقلیدا منلی وو، هغوی د دغو شیو د علماو له عمره پوه کړي وو چې اسلام څه شی ده. د اطلاعات او کلتور وزیر شیخ شیر احمد حقانی دغه راز وویل اشغالګر دین له سیاست څخه جلا کوي او په ټولنه کې علما کمزوري کوي. د نوموړي په وینا د اشغالګرو د دین ضد کړنو افغانان جګړې ته اړ کړل چې بالاخره بریا ته ورسېد. کله چې اشغال راته بعضې ملګري دلته حاضر دي هغوی به سانه یاد لري. دا داسې یو حالت کې و چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې دین له سیاست نه بیخي جدا و. دین په جامعه کې او په خلکو کې داسې معرفي کېده په شعوري ډول باندې، آګاهانه ډول باندې د دین اهل، د دین علما، رجال الله په دې باندې تعریفېدل چې دا کمزوري خلک دي، دا څه نشي کولی او دین په حکومت او په نظام کې هېڅ ځای نه لري. د یادونې وړ ده چې شوروي ځواکونو د 1990 کال د جدي په شپږمه په افغانستان برید وکړ. دوی شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې وو، خو د افغانانو د پاڅون او وسله والې مبارزې په پایله کې یې له هېواده وتلو ته اړ شول.